د خلکو د شرم د وجې نه کوئ که نه کوئ چا دا سوچ کړی ده چې د امام مړي غاړه کې خلاص شي د شرم د وجې نه هغه خلک زمونږ خصم مقابل جناب مولانا صاحب هغه په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې هیله اسقاط د ډیرو مفسداتو د وجې نه چې خلکو ایجاد کړي دا حرامه ده. دا علما دلته ناست دي، دا دلیل د حرمت نه دی. دویمه خبره دا وکړه چې خلک دلته د هیله اسقاط فرض بولي. زه فکر کوم چې دا خلک هیله اسقاط فرض نه بولي، دا فرض نه ده، خلک هم فرض نه بولي. دریمه خبره دا وکړه چې تداوم په یو عمل باندې راشي لکه صلات تراویح. په صلات تراویح باندې علما ناست دي، که تداوم راشي نو قباحت پکې نشته، امر جائزه دی. بل خبر د کوم کتاب نه چې د استدلال پیش کړ، داغه کتاب نه دا حواله پیش کړه چې علامه رشید احمد سی وایي چې نورالرضا د جواز حکم ورکړی دی. نو هر کله چې هغه قائل پدې دی چې نورالرضا د جواز حکم ورکړی دی، نورالرضا کتاب او صاحب د نورالرضا د رشید احمد نه معتبر دی. دا دلیل د حرمت نشو. دریمه خبر دا ده چې نورالرضا معتبر د احسن الفتاوا نه. څلورمه مهمه خبر دا ده چې حرمت په قول د رشید احمد باندې نه ثابتېږي. پنځمه خبر چې کوم حدیث ته پیش کړو د اسراع د جنازې باره کې، دا حدیث مطلق نه دی، دا حدیث مقید دی. په حدیث کې قیودات شته. دا معنا نه ده چې یو سړی مړ شو نو چې څنګه مړ شو ته وړاندې کېدل چې غسل یې کوي تکفین کې، دا قیودات شرعي دي پکې، ته یې واخله په قبر یې منډه. دا ګوره حدیث مقید دی، مطلق نه دی، د دې نه حرمت نه ثابتېږي. اصولي خبر دا ده چې حرمت الشیء او کراهیته تستفاد من النهي عنه. حرمت دپاره وجود د نهي ضروري دی. دا عالم الاسلامي یو معقوله قاعده ده. د اصول مقررات دا دي چې ان النهي اذا كان جازما افاد الحرمه. نهي چې کله جازمه وي افاده د حرمت کوي، او نهي چې کله غیر جازمه افاده د کراهیت کوي. نو مولانا په خپل استدلال کې د خپل مدعا لپاره چې حرمت د هیله اسقاط مروجه ثابتي پکار دا چې نص قاطع پیش کړي چې هغه نص کتاب الله دی، یعنی آیت د قران نه پیش کړي حرمت ثابت کړي، یا حدیث د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام پیش کړي حرمت ثابت کړي. په قول د رشید احمد صاحب باندې هغه ته احترام دی، په قول د بل عالم باندې، په قول زما باندې حرمت نه ثابتيږي. زمونږ سالسین حضرات دي، دا زمونږ خبرې د ځان سره نوٹ کړي، بیا دې په دې فیصله وکړي. مولوي صاحب خپله ته د مذهب دعوه کوي، خو د مذهب سړی بیا ته نه یې. کسې مفتي رشید احمد ګنګوهي نه مني، نو ته به بیا ما ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابل کې هېڅ څوک نه پیش کوي. دا کار د هیله اسقاط د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابتي، حرام نه دی. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کار چې خپل ایجاد کو پیغه د موږ د طرفه حکم نو سوی دا مردود د مردود، او ته به بیا د مذهب دعوه کوي. ما ته به صرف د امام ابو حنیفه رحمه الله قول په هیله اسقاط کې بیا پیش کړي چې هر چاپ سي په هر مړی سي او جنازې سي متصل دا کول دي. خدایش دا خلک فرض نه بولي مولوي صاحب، دا به د عوامو خلکو نه پوښتنه وکړو، او زه دې صغار ورکوم چې کوم باندې ولاړي چې د الله دپاره ووایي چې دا کار تاسو کوئ. ای خلکو، د خلکو د شرم د وجې نه کوئ که نه کوئ چا دا سوچ کړی ده چې د امام مړي غاړه کې خلاص شي. د شرم د وجې نه هغه خلک قانون صاحب لیکلي چې دا خلک د ریا او د نوم دپاره دا کارونه کوي. د دې نه ښه دا ده چې دا په کور کې خپل مستحقینو ته ورکړی شي. دا د دفن کومه طریقه چې بولې ته ما ته دلته ټولې فتاوای موجودې دي، انشاءالله په دې به موږ غږېږو. ته که خروج د بحث نه کوې باندې ما ته به په هیله اسقاط باندې محمد رسول الله قول شش کوې. حرمت باندې قول دی رسول الله یا نصوص په پیش حرمت دغه رسول دغه کار نبی علیه الصلاۃ والسلام نه کړ، خپل رسول الله فرمایي مردود ده. چې هر شی چې رسول الله نه کړی هغه حرام ده. مولوی صاحب هر هغه شی چې رسول الله نه کړی ته فرض بولی بالکل حرام ده. هیڅ چا یو خلکو فرض بولی تاسو اسلام ته فرض وایي. مفتی کفایت الله رحمه الله مروجه هیله اسقاط جایز نه جو واجب الترک. صفحه 178 او 179 او دا مسله د دنه په کفایت المفتی کې درې څلور ځای کې پوښتنه شوې ده، او دغه ځوابونه دا چې مروجه هیله اسقاط کا چوڑنا واجب ہے.
د مروجه حیله اسقاط پرېښودل واجب دي. مولوي صاحب محترم ته دلیل د ثبوت پیش کړی د احادیث مبارک نه پیش کړه، ځکه د ما فتوا د مفتي کفایت الله رحمه الله چې فقیه العصر د خپل زمانې د ټولو نه لوی مفتي و، هغه اوس نفي او دا دعوی کوي. نو ته بیا خپله ما ته به د حدیث نه دلیل پیش کړی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم حیله اسقاط کړی وي، ما ته پیش کړه، تر قیامت به پیش نه شي. جزاک الله احسن الجزاء. خبر په دې ځای کې ده چې موږ بار بار مطالبه کوو د جانب متقابل صاحبنا چې هغه موږ ته دلیل په حرمت باندې پیش کړي. موږ منصفینو موږ یې منو دلیل په حرمت باندې. د په خپله مدعا کې داسې وویل چې دا کار د رسول الله علیه الصلاة والسلام نه ثابت نه دی. زه به ورته داسې وایم 33 آیت نمبر د سورې اعراف شریف نه الله تبارک وتعالی فرمایي قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. زه دا وایم د قرآن په رڼا کې وایم چې دغه نه فاحش ظاهري دی او نه فاحش باطني دی د اسقاط. او الله په قرآن کې فرمایي نبی کریم علیه السلام ته اعلان کړي ته دې خلکو کې چې رب فواحش حرام کړي ظاهري او باطني. په دې کې حیله اسقاط شامل نه ده. دا د قرآن په رڼا کې ورته دویم خبره ته دا وکړه چې رسول الله علیه الصلاة والسلام حیله اسقاط تر کړې ده. اصول داسې دي چې ترک الشیء لا يدل على منعه. ترک د شی دلالت په منع باندې نه کوي، ځکه لانه لیس بنهی، دا نهی نه ده. ترک د پیغمبر علیه السلام چې رسول الله علیه السلام نه ده کړې زمنم، صحابه کرامو نه ده کړې زمنم، تابعینو نه ده کړې، په خیر القرون کې نه ده شوې دا زمنم مثلا. لیکن دا ترک د هغوی دلالت په حرمت باندې نه کوي. رب کریم فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. او داسې نه دي ویلي چې وما ترک الرسول فاترکوه، دا یې نه دي فرمایلي. د دې نه دا ثابتېږي چې ترک د پیغمبر علیه السلام دلیل د حرمت نه دی. زما دغه علماو ته چې په هندوستان کې تیر شوي دي سلسلامونه دي زموږ اساتذه یې کبار دي، دوی مروجه حیلاتو په هندوستان کې خلاف د شرع لیدلي دي، په هغې به حکم کړی وي. هغې زموږ حالت د افغانستان مشاهده کړی نه دی. د هغه وطن حالات د دې وطن سره تطبیقول دا خلاف د عقل او د نقل دي. زما مطالبه بار بار ده چې ته حرمت د څه شي نه ثابتېږي، په کوم دلیل چې حرمت ثابتېږي هغه دلیل موږ ته پیش کړه. چې کله حرمت ثابت نه شي اصل په اشیاو کې اباحت دی. زموږ دا ګوره تا مخکې دا خبره وکړه چې دا حیله اسقاط رسول الله علیه السلام نه ده کړې، دا بدعت ده. حضرت سیدنا امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي ما احدث وخالف کتابا او سنتا او اجماعا او اثرا فهو البدعة الضاله. بدعت قبیحه او ناروا کوم یو دی چې ایجاد کړی شي او د کتاب الله معارض وي، د سنت رسول الله معارض وي علیه الصلاة والسلام، د اجماع امت معارض وي، د آثار د صحابه معارض وي، دا بدعت ضلالت دی. واما ما احدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو المحمود. هر هغه شی چې ایجاد شو او خلاف د کتاب الله نه، خلاف د سنت رسول الله علیه السلام نه، او خلاف د اجماع امت نه، او خلاف د آثار د صحابه نه، دا په حیث د مدح کې دی او دا محمود دی. دغه حیله اسقاط چې موږ کوو دا د دې لپاره کوو چې په دې کې مړي ته هم منفعت دی او فقراو ته هم منفعت دی، او په دې باندې الادله د جواز او د استحباب ادنا مرتبه د جواز هغه استحباب دی چې الله تبارک وتعالی په دې دین کې موږ ته اساني پیدا کړي. لهذا دا کوم استدلال چې پیښه دا نصوص قاطعه چې افاده د حرمت کې اغه نه دي، ته دلیل د حرمت په خپل مدعا پیش کړه حکم کړي.